नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई छे आम सहाबे ځان ته جمع کړل د رمضان د میاشتې له مخکې اوږد تقریر یې ورته کړی دی او د هغې خلاصه دا ده چې ای بندګانو په تاسو د الله د طرف نه یو لویه میاشت راله لویوالی په اعتبار د رحمتونو دی په اعتبار د نیکو دی په اعتبار د برکتونو دی او فرمایي کې د هغه میاشت ته چې په دې کې یو شپه ده چې د هغې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر دی هغې ته لیلة القدر وایي او حضور پاک فرمایل چې په دې میاشت کې چا نفل عبادت وکړو هغه ولا الله په فرضو بدلی د نفلو ثواب د فرضو برابر او چې چا پکې فرض عبادت وکړو هغه الله یو په اویا بدلی لکه یو سړی د سار منځو کې په رمضان کې دومره ثواب به الله ورکړي لکه د رمضان نه بغیر چې اویا د سار منځونه کړي د رمضان د یوې ورځې 15 منځونه د وکړل دله به الله دومره ثواب ورکړي لکه د رمضان نه بغیر چې اویا ورځې 15 منځونه کړي دا د الله فضل او کرم رونو د دې میاشتې دومره برکت دی چې څومره آسماني کتابونه دي ټول په دې میاشت کې نازل دي حتی قرآن شریف الله فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر وی دا قرآن شریف ما په لیلة القدر د قدر په شپه کې نازل کړی دی او دغه د لیلة القدر دا په رمضان کې په دې اخیری لسو شپو کې یوه شپه ده بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې کم انسان په دې میاشت کې چاله روژه ماتې ورکړه د هغه روژې والا چې څومره ثواب کېږي د هغه به نه کېږي خو د هغه برابر ثواب به دې انسان له الله ورکړي چې چاله روژه ماتې ورکړه صحابه خو غریبانانو غربتو وی د الله رسوله چا سره خو روژه ماتې نه چې بل لی ورکړي حضور پاکو فرمایل چې که چا چاله یو ګوټ اوبه ورکړه یو ګوټه دا ثواب به خدای غلم ورکړي ما تاله یو ګوټ اوبه درکړه او تا په هغې روژه ماته کړه ستا چې څومره ثواب وشوه به دې کمیږي نه د هغې برابر ثواب به الله معلوم راکړي زما وروڼو د برکت میاشت ته حضور پاک فرمایي اول لسې رحمتونه دي اولو رحمتون واوسطه مغفرتون د منځ لس د الله د بخښنې دي واخره عتق من النار او اخیری لس د جهنم د ازادېدې ورځې دي نو علما لیکي مقصد یې څه شو وی درې قسمه بندګان دي یو هغه دي چې هغه پوره نیکان دي او ګناه نشته دا واړه که کوي دا واړه ګناهونه خدای په دې نیکو ختموي غټ ګناهونه یې نشته یو هغه بندگان دي چې د هغې ګناه هم شته او نیکۍ هم شته دریم قسم هغه مخلوق دی چې ګناه زیاته ده او نیکي کمه ده اولو رحمتون چې کم انسان دا ړومبی قسم دی چې نیک انسان دی ګناهونه یې نشته په ده د اول نه د خدای رحمتونه شروع شي ګناه شته نه چې ته ورجېږي رحمتونه پې شروع شي د الله اوسطه مغفرتون دا دویمه ډله ده هر انسان چې ګناه او نیکۍ دواړه شته که ګناه شته مقابله کې نیکي ده نیکي او ګناه تقریبا برابر دي نو په دوی په دې ړومبو لسو کې د خدای رحمت نازل شي نو دا لس د میاشت چې د الله عبادت وکړي نو خدای پاکي ګناه معاف کړي ویې بخي او آخر عتق من النار اخر لس د جهنم نه ازادېدل دي دا د هغه چا لپاره دي چې هغه ډېر ګناهګار دی نیکي ډېره کمه ده او ګناه ډېره زیاته ده دې چې دا اخیري لس شپې د الله عبادت وکړي نو په آخره ورځ کې الله د ده غاړه د جهنم د اور نه ازاده کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی رب العالمین فرشتې راغونډې کړي د فرشتو نه الله تپوس کوي چې یو مزدور مزدوری وکړي نو مالک له څه پکار دي چې څه وله ورکړي
وی الله دا پکار دی چې مزدوري پوره ورکي. وی ښه ګواهان شئ تاسو زما د بندګانو د رمضان په میاشت کې روجي ونیوې، عبادت یې وکړه، د مزدوري وکړه، د دیاړي وکړه. اوس دوی له دیاړي ورکوم، مزدوري ورکوم، تاسو ګواهان شئ چې دا ټول ما د جهنم د اور نه آزاد کړل. د رمضان میاشت داسې اخوا دېخوا نه ده، دا د الله عظیم احسان دی او زمونږ د دواړو جهانو د مبارک سردار برکت دی. ګورئ دې نه بل خوا به نه ځو، د حضور پاک مبارک برکت دی او د الله عظیم احسان دی چې دا میاشت پر مونږ الله راوسته. نو دې کې به د الله عبادت کوو. څنګه عبادت به کوو؟ اوس غوږ ورته کښېږده. حضور پاک فرمایي الصوم جنتون، وی د رمضان میاشت ډال دی، د روژه ډال دی. ډالونه به په عربو کې 3 قسمه و. یو به د اوسپنې ډالو، داسې د طبخي په شان، د طبخي په شان غونډه اوسپنه وه لکه زمونږ طبخي چې وي، او په دې منځ کې به د لاس د نیولو ځای و، نو هغه به یې نیولی او د تورې او د غشي نه به یې په هغې را خپل مخ بچ کو. دویم به د لرګي ډالو، د غټ لرګي نه به یې جوړ کړی و، په هغې به یې د چوکې نه د لرګي نه ځان بچ کو، د غشي نه به هم پې بچ کېدی شو. دریم به د سرمنې نه د چا ډال جوړ کړی و، د څاروي غټه سرمن وه، هغه به یې پرې کړې وه، طلا کړی به یې پکې اچولې وه، لاس کې به یې نیولې وه، نو غشي به ترې داسې پال اسانه نه وته، یا د لرګي د غوزار نه به یې پې ځان بچ کو. نو حضور پاک څه فرمایي؟ وی دا روژه ډال دی، د ګناه نه، د الله د غضب او د قهر نه دې بچ کوي، خو تر څو چې ډال د نه ونه شلېږي. ګورئ که ډال وشلي د تا له فایده نه درکوي، نو تر څو چې دا ډال ستا په لاس کې محفوظ وي نو تا له دفاع درکوي، او که وشلېده دفاع نه درکوي. شلېږي به په څه؟ په ګناه، په دروغو، په غیبت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الکذب والغیبة یفطران الصوم، وی دروغ او چغلی او دروغ او غیبت روجه ختمی. وی دا نه ویمه چې روجه دې اونه شوه غاړه دې بنده پاتې شوه، نه، روجه دې وشوه غاړه دې اوزګاره شوه، خو د روجې چې کوم برکت او ثواب درته وختي مګو چې الله پې کوم انعامونه ورکوي هغه ختم شو. غیبت دې پکې وکړو روجه، نو بس قرض دې د غاړې نه خلاص که صرف دومره شوه. نور د روجې چې کوم برکتونه او ثوابونه دي ادې ونه موندل. دا حضور پاک فرمایي په روجه کې به عبادت کې داسې عبادت بکې چې په الله ځان وبخې. یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی فرشتې د شوال د رکوټ اختر د میاشت نه د جنتونو په ډول شروع کړي. الله فرشتې څونه کار کولی شي، ډول جنتونه دي ډولي کوي، بوټي پکې کري او چراغان دې پکې او نهرونه دي او ولی دي او یاقوت او مرجان خواري کوي لګیا دي چې لا جنتونه ډولي کي. نو چې کله ډولي کي دا 11 میاشتې پې خوارۍ وکړي. ګوره انسان چې 11 میاشتې خواري وکړي څونه شی ته جوړېږي، هغه خدای فرشتو څونه زور او طاقت دی. نو چې د رمضان میاشت راشي نو د الله د عرش د لاندې نه یو هوا راوالوځي او د جنت په حورو باندې ولګي، ډېره یخه ښکلې هوی او ډېره خوشبوداره هوی. نو هغوی د خدای په دربار کې سوال وکړي یا الله موږ له د خپلو بندګانو نه داسې خاوندان راکا چې زموږ سترګې په هغوی یخې شي او د هغوی سترګې په موږ یخې شي، په یو بل خوشحاله شي. هغه بندگان چې خدای د دغې حورو دپاره منتخب کوي هغه دي چې د رمضان په دې میاشت کې د الله عبادت وکړي. دا ډېره برکتي ده. نو عبادت به پکې کې الله به راضي کې. څنګه به راضي کې؟ اوس نو یو حدیث درته ویم د هغې تشریح واوره. حضور پاک په دې منبر په دې لومبۍ پوړۍ خپه کېښوده، وی آمین. نو چې دویمې پوړۍ ته وخته خپه کېښوده مبارکه، نو بیا وی آمین. نو چې په درېیمه کېناسته نو بیا وی آمین. مونږ په دې دویمه کېنو او حضور پاک به په درېیمه پوړۍ کېناستی. حضرت ابوبکر صدیق د ادب د وجې په درېیمه کېنناست، په دویمه کېناست. په دې درېیمه نبي علیه السلام ناستې نو زه په دویمه کېنم. حضرت عمر په دغه لاندې کېناست.
پرې درېیمه پرې اخیري پوړی وی په دې بره حضور پاک دی په دویم حضرت ابوبکر زه به په دې کښېنم. بیا وروسته حضرت عثمان رضی الله عنه وی یاره زما ته خو بل ځای نشته. نو د هغې نه پس زموږ علما کرام په دا دویمه پوړی کښېني. په لومبۍ سوټ کښېني شریعت کې جایز دی، منع نه دي. عثمان صاحب په دې لومبۍ کښېناسته، بره کښېناسته، وی لاندې ځای خو نشته، زه به کوم ځای کې کښېنم. نو بهر کې حضور پاک به په دې درېیمه پوړی باندې د ممبر کښېناستېدو. نو چې درېیمه باندې کښېناست وی امین. نو صحابه تپوس کوي صاحب دا خو چا دوا ونه کړه او تاسو امین وی. وی چې جبریل علیه السلام راغی، وی ما چې په دې لومبۍ پوړی خپه کېښوده، وی هغه وی چې هغه انسان چې زما نوم د هغه په مخ کې واغېشتی شي او په ما درود ونه وی درود شریف، نو دی د خدای تباه کي. ما وی امین. اوس مسله د دین دا ده چې د حضور پاک نوم واغېشتی شو درود به وایې صلی الله علیه وسلم، دام کافر صلی الله تعالی علیه وعلى آله واصحابه وسلم دام وایه. څنګه ته ویلی شي خو چې کوم کې صلی الله راځي یا اللهم صلی ټکې راځي دې ته درود وایي. نوم د حضور پاک دوه دي، یو دی محمد او بل دی احمد. ټول وایي صلی الله علیه وسلم، دا باندې به درود خامخا وایي. په یو مجلس کې دا نوم بار بار اخیستلی کېږي، لکه ما یو ځل واغېست، نو دا په لومبي ځل ویل واجب دي، زه به هم ویم ته به هم وی. او که دا نوم مې بار بار په دا یو تقریر کې واغېسته نو په دویم او په درېیم او په څلورم مستحب دي. که دې ونه وي ګناهګارېږي نه، خو ګلې ووایې نو ډېر لوی برکت او ثواب دی. او که نوم نی او د حضور پاک صفت ته ووایې لکه حضور پاک، رسول پاک، نبی پاک، دا صفتونه دي، نو درود شریف ویل واجب نه دي، البته که دې ووایې مستحب دي، ثواب او برکت یې ډېر. د درود شریف ډېرې فایدې دي. د رمضان میاشته خامخا وایه، څونه فایدې یې دي. حضور پاک یو ځل غمجن نست، قسم دی په خدای ډېر ګران و، ډېر ګران. نو جبریل علیه السلام موله راغی، وی خپې وی یاو، وی الله راولېږلم چې ته ورشه زما دې محبوب ته داسې ووایه چې څوک په تا یو ځل درود ووایي، یو ځل، نو زه به د ده لس گناهونه معاف کم، لس به پې رحمتونه نازل کم، لس به وله درجی اوچتې کم. په یو درود شریف سوچو دېرش، لس گناهونه معاف، لس رحمتونه نازلېدل، لس درجې به رنګېدل. وی الله وی تپوس ته وسوکه ارضي ته خوشحاله که نه خوشحاله؟ حضور پاک به خوشحاله و. ولې امت ته فایده ده، د امت فایده به حضور پاک مبارک ډېر زیات خوشحالېږي. او فایده د درود څه ده؟ ثوابونه خو ډېر زیات دي. ولې الله په خپله فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی، وی زم پې درود وی، زما فرشتې هم پې درود وی. د الله درود څه دی؟ رحمت رالیږل. د فرشتې درود څه دی؟ د الله نه سوال کوي چې د رحمت پې نازل کا. یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندان، صلو علیه، تاسو هم پې درود ووایئ، وسلمو، او سلام هم پې ووایئ. مخامخ دله راشي او یا روزې مبارکې ته ودرېدې نو سلام پې ووایئ. ولې؟ لکه صحابو تپوس وکړو، وی د الله رسوله دا سلام خو موږ پېژنو، موږ ته پته ده چې تا ته مخامخ شو درته السلام علیک ووایو. کیف الصلاة علیک، دا درود څنګه دی؟ نو حضور پاک وفرمایل اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. حدیث پاک کې راځي د درود شریف ډېر فضایل دي، خو زما په اړه کې د درود شریف یو عجیبه فضیلت زما چې کوم خوښ دی دا دی، ان لله ملائکة سیاحین فی الارض، وی د خدای فرشتي دي په دې مخ د ځمکه چکر لګي، یبلغونی عن امتی السلام، او چې زما امت کوم ځای په ما سلام وی ما ته یې رارسوي. ورته څه وایي؟ وی فلانکي د فلانکي زوی نن په تا دومره درود او سلام دی. من صلى علی عند قبری سمعته، اذا ما د قبر په خوا کې څوک درود وایي وی زه اورم. ومن صلى علی نائیا،
او چې دی لري دی او که ما درود وی ابلغته نو ما ته د فرشتو په ذریعه راسیږي. فرشتې څه وی؟ وی فلانکي د فلانکي دوی په تا نن دومره درود شریف ویلی، نو چې ستا نوم د حضور پاک په مخ کې واغېشتې شریشته ووایه، د دې نه بهتر شی بل شته؟ ثواب په خپل ځای کا، ثواب یا لږ دی یا ډېر دی. او چې د حضور پاک په مخ کې ستا نوم داسې واغېشتې چې پلانکي د پلانکي دوی د پلانکي کلي په تا دومره درود ویلی دی، رښتیا ووایه حضور پاک به څونه خوشحاله. یو واقع راځي چې یو سړی روانو په قافله کې، پخوا خو پیاده قافلې وې، خلک به پکې تلل. یو پلار او زوی په دې قافله کې شریک دی، دا پلار یې بیمار شو، نو قافلې ورته یو څو ورځې انتظار وکړو، خوند یې ونه کړ. زوی ته وله وایي چې داسې وکړه د پلار د بیمارۍ خدمت دې وکړه، مونږ خو نشي ساری دی، قافله خو څاروي وي، ګڼ خلک وي، تجارتونه کوي، خرچې پرې راځي. قافله ته لاړه او دا پلار او زوی پاتې شو. دا زوی یې وایي چې ما د دې پلار ډېر لوی خدمت وکړو، خوند یې ونه کړ، پلار مې مړ شو. چې مړ شو ما پې څادر واچو، ډېر پریشان یم چې خدایا پلار مې مسافر دی او په سفر کې مړ دی، د سره اوس څه وکړم، کلي ته یې هم نشم وړی، څو ځکې پلینکوټونه خو نه که نه پیاده مزلې به وي یادو خان، کلي ته یې نشم وړی او په دې ځنګل بیابان کې څوک شته هم نه چې لا ما دا پلار ما سره سنبال کړي. جاړم او ډېر پریشان یم. بیا مې ویورې که دې کلي ته ځم، خوا کې نږدې کلی دی، چاته سوال زاری کوم چې دا پلار را سره سنبال کړي. کلي ته لاړم، خلکو ته مې اواز وکړ، خلک را جمع شو، مسافر یې پلانکې اوس چې دا کومه قافله لاړه دې نه پاتې شو، او دې مخامخ بیابان ځنګل کې مې پلار مړ شو. رات خدای دپاره څوک راشئ ما سره پلار ولمبوی، د کفن او د دفن او د قبر انتظام د جنازې وکړي. د کلي خلکو ډېر ښه او خوشحالۍ خبره ده موږ دپاره چې د مسافر خدمت وکړو. زه ورځه موږ درد وی چې رالم، د پلار د مخ نه مې څادر اوچت کړ او د پلار د مخ ته مې وکتل، نو مخ یې د خر شکل یې د خر شوی. بعض انسان خدای مسخ وکړي، وی داسې هیبت را باندې راغی چې بېهوشه پرېوتم. ای خدایا دا خلک چې راشي، دا خلک بس ما خو راغوښتل چې د ما د پلار خدمت او جنازه او کفن دفن وکړي، وایي به چې خر له دې راوست، دې پلار دې دونه ګناهګار و، دې مخ ته وګوره. خدای لویه رسوایي. وی د دې بېهوشۍ په حالت کې خوب یې نه وی په خوب کې مې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ولید، ملګري ورسره ورمنډه مې کړې، حضرت څه کوې؟ وی ما ته وی ولې پریشان یې؟ میں صاحب دقه چلو شو. وی ښه دا څادر ته لرې که؟ وی د پلار د مخ نه مې څادر لرې که، اوس خوب یې نه. وی حضور پاک مبارک پې دا لاس داسې راغی، وی مخ یې واپس خشته شو، شکل یې ټیک شو. وی ډېر خوشحاله شوم. په دې خوب کې ورته یم حضرت تاسو څنګه رالی او چا خبر کړی؟ وی ستا د پلار به په ما روزانه درود شریف وی، ابه ما له یو فرشتې را رسول. ګوره الله مستقلې فرشتې مقرر کړي، هغې بل کار نشته، هغې همدغه کار دی چې څوک درود سلام په نبي علیه السلام وی ورسوي. الله فرشتې مقرر کړي دي، هغې فرشتې ستا د پلار درود شریف به ما ته هر ماښام را رسول. وی نن ستا د پلار هغه درود رونه رسېدل. ما تپوس وکړه دا فرشتې نه چې د فلانکي سړي د فلانکي د زوی درود شریف به تا روزانه ماله راوړل، یو ورځ یې پکې قضۍ نه ده کړې، نن دې له هغه درود شریف راونړل. ولې؟ وی هغه راته وی چې خو مړ شوی، چې مړ شو خبره خلاصه شوه، خو صیبه تا ته محتاجه دی، که څه مدد ورسره کولی څنګه محتاجه دی؟ وی ډېر ګناهګار و، درود شریف خو یې پتا وي خو ډېر ګناهګار و، نو د مرګ نه پس وله خدای سزا ورکړه، شکل یې وله بدل کړی د خر کړی، که څه مدد ورسره کولی شي. د الله په اجازت دلته رالم چې ستا د پلار سره امداد وکړم. وی چې راویښ شم او څادر مې اوچت که د پلار مخ مې خشته و، د هغې نه ښکلی و د مخکې نه. دا د درود شریف برکت. زمونږ د دې درود شریف یو کتاب دی دلایل الخیرات ورته وایي، دا بزرګان پکې یو بل اجازت ورکوي، د هرې ورځې خپل منزل دی. د هغې چې کوم مصنف دی هغه د هغې وجې لیکلی چې دا کتاب مې ولې ولیکه. وی یو ځل په لاره روانو،
لار رانه خطا شو په یو ځنګل ورغلم وی تلم لار نورم خطا شوه تږي شوم دومره تږي شوم چې څه د اوبو انتظام نشته خدای د تندې مرم یو کوی مې صحیح چې ورغلم د کوی غاړې سره ودرېدم اوبه خو پکې شته برقه نشته سرګردانه بیا خدای مړ شومه دلته یې اغشتې یو ماشومه جینۍ وګړې چیلی سرولې پوټینۍ ماله راله کاکاجي ولې بچې تږي دې کوی کې خو اوبه شته یو بچې ما ته هم ښکاري خو برقه دې شته وی دله راوباسم ما ویو مېزګي سره ګډې چیلی سره یې برقه به ورسره چې ته سامان کي راوباسل یا ماشومه راله او د کوی په غاړه ودرېده چټکې یو یې چوف یې کړې وی اوبه راتلې وی ډک شو سر نه اوبه راورځېدې وی اسکه کاکاجي اوبه مې وڅښلې وی بیا چټکې ووې چوف یې وکړې اوبه لاندې بیا ویخله لاړې وی ماشومه مې کلکه د مټه ونیوه بچې څوک یې پیری کې انسان یې وی نه زه خو انسان یم او د انسان لوري دا د څه چل وکړو دا خو مې د استاد جن یو ټکی اورېدلی دی او چې سا جت مې هغه ویم خدای مې هغه جت پوره کوي څه ټکی دی هغه درود شریف په نبي علیه السلام دا مې درود شریف ووې اوبه سر لرلی بیا مې درود شریف ووې اوبه واپس ویښلله نو د درود شریف ډېر لوی برکت دی رونو چې خدای په خپله وایي ای د الله بندګانو درود وایه په نبی علیه السلام زم ویم او فرشتې م وایي نو چې الله حکم درکوي نو خو فایده ده پکې هسې خو الله درته نه وایي نو درود شریف وایه د رمضان میاشته ځان له یو نصاب مقرر کړي یقین وکړه بعضې بزرګان لس زره او شل زره کرته در ورځې درود شریف وایي هر سړی نشي ویل نور اسکار هم کوي نور عبادتونه مو سره کوي درود شریف خامخا وایه تاسو که ځان د رمضان د میاشته کې لږه خوله بلده کړه او یو 500 کرته یا یو 1000 کرته هم ځان له نصاب مقرر کړه ډېره لویه فایده به درته ورسي نه یو 200 خو خامخا وایه ښه 200 ویلی شی که نه شی ویلی 200 خو لږ شی دی ما په خیال 200 خو په 15 شل منټه کې ویلي کېږي 15-20 منټ کې ویلي کېږي نو څوک به یي چې 200 کرته به درود شریف درولې د رمضان کې درته وایم انشاءالله ورسره ووایم بل انسان د بعضې وخت خطا شي او که داسې مو وکړل چې 200 کرته سهار او 2 ماښام او دا به داسې به شي لکه د ماښامي په وخت کې د شربت هم کړي او د ګوړې مدیدار یخ او ورسره د پیکاوړی او کباب هم وخوړی خوند پکې ډېر شو که خو نقصان څه دی چې زما نوم چې هواره شته او د درود شریف ونه وی نو جبریل علیه السلام وی دا سړی دی خدای هلاک کړي ما ویمې ګوره خیره څونه خطرناکه ده زما ستا خیره نه ده د جبریل علیه السلام خیره ده او د حضور پاک مبارک امین دی او بیا پر منبر ده وی په دویمه پوړی چې مې امین وي دا ولې وی جبریل علیه السلام وی چې د چا مور او پلار جمدي وي دواړه یا یو او دونه خدمت یې ولو نه که چې ځان په جنت ته بولي دې خدای هلاک مور او پلار خدمت به کوي دومره خدمت به کوي چې ځان د دې په خدمت جنت ته بوځي تاسې معمولي خبره نه ده دوله خدمت به کوي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا مور پلار سره ښېګڼه کوه اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما که یو کس یا دواړه بوډاګان شو نو رټې به نه اوپه ورته نه وې نرمې خبرې به ورسره کړې واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اوږه ورته ښکته کړه دا ګوره د طالبانو ته ویم واخفض لهما جناح الذل من الرحمه دا ولې الله وایي دا هغه وخت وي چې دا پلار درته غوسه وکړي اوږه خو هله سړی ښکته کوي چې غوسه نه کوي څوک اوږه نه ښکته کوي غوسه وکړي قهر وکړي کوتک راوالي څپېړه درکړي نو نیغ په نیغه به ورسره ځان نه برابروي هغه کنځل وکړل ته اورېږه ستا هغه داسې کړي ما ته پرې ډوډۍ هم دما خورې دا کنځل هم کې یا مور درته بد راته وایي اورېږه ستا هغه داسې کړي کور کې راته ناست دی ډکېږي او تشېږي لا کنځل پکې راته بیل کې
دا الفاظ چې ما وې دا د بعضې خلکو دي ګورې یقین کوه همداسې کوي خو دا خولې وباسي چا چې مور پلار سره کړي دي الله ګوارې وباسي مولوي صاحب زمونږ خدای پاک وبخي په دوره کې په وړه دوره کې د ماته دا خبره کوله زمونږ د زوړ کور نه وی راوتم وی د ترې لاره کې بدرخیلو د کندي کې د جومات سره خوا کې لاره کې سړی که مې درته نوم واخېست تاسو یې ټول پېژنئ خو نوم نه ده بده خبره لکه هغه سړی مړ دی هغه زوی هم اوس مړ دی خدای دې دواړه وبخ وی زوی لګي شوي په پلار په سینه ناست او وی لتې یې وله ورکولې او وی ورته یې وی چې ارمان دی نو پلار مې ګنې ډېر غټ دلی وی ما ته یې غزوي اوچت که او یو څو څپېړې مور که چې خدای دې بې خوباسه پلار دی دی وی خو مې ته یې وکته وی پلار مې د ګوتې نه اوچت که ور اوچت مې که وی دې جومات ته مانځه ته راتلم نه الفاظ وکړه درس لتلم وی پلار یې ما ته وی مولوي صاحب ودرېدل دی بد عمله ته او ټول خوږ خوږو وی ما ورته پلان کې ومې لیدل خو یاد دې شي په دقه ځای چې را ته زوی را پرځولې په دقه ځای تا خپل پلار نور را پرځولې زه د باندې راللم ماتې پاه نه سولې او تا ورته هم دقه الفاظ وې چې ارمان دی نو پلار مې ګنې ډېر غټ دلی مولوي صاحب په دا توبه به ایستله وی دقه سړي ما ولید چې د خپل پلار را پرځولی و چې په کوم ځای د پلار را پرځولی و نو د ده زوی دی هم په هغه ځای را پرځولی چې د خپل پلار ته څه ویلي و هغه ده ته خپل زوی ووې او د دواړو نه ما هغه نه مې د پلار نه پاسولی و د ده نه مې دا زوی پاسولی دی په دوره کې دا خبره مولوي صاحب چې څه کرې هغه به ریبې جوار ته کرې غنم نه شي ریبلی غنم کری جوار نشي ریبلی تا پلار بې عزته که تا نه به خدای هغه پیدا کوي چې تا به بې عزته کوي پرېږدي به نه نو نیغ په نیغه به پلار سره نه جنګېږي زه اکثر دا خبره کوم ورونو چې پلار مور بوډاګان شي نو غاښونه وځي ګوره خوله کمزورې شو خبرې هم سمې نشي کولی غوږ کې هغه مشین واچوي غوږ هم کمزورې شو سترګو ته چشمې واچوي سترګې هم کمزورې شوې او لاسونه کونټی پکې لاس کې بغیر د کونټی ګرځېدی هم نشي نو چې دا ظاهري اندامونه کمزوري شو نو دماغ هم کمزوري کېږي که نه یا د خدای ساده مازغه نه کمزوري کېږي نو خامخا د پلار په کنځلو ته بدي نه ښکارې که پلار دله څپېړه درکړه نو ته پې بدي نه ښکارې که پلار درته بد ردوی مور درته بد ردوی په دې بدي نه ښکارې دا ځان ته موز راو چې پلار او مور والم او پلار او مور راته خیره وکړه او بدې راته وي په دې ته بدي نه ښکارې یو مخ دله ووایي خیر دی دې کې هم فایده ده دا بل ورته نیسه یعنې غوږ مه کوه باسونه ورسره مه کوه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما اے الله زما په دې مور او پلار رحم وکړه کما ربیاني صغیرا رحم دا د رحم دعا ولا ولې کې بوډا دې کنځل کوي رب ارحمهما لفظ راغب الله کنځل کوي بوډا دې ستغیث پورې رحم پې وکړه یو وخت کې د قابل رحم هم دې مور او پلار را باندې رحم کوه الله ته پې اوسه بیا رسول الله مبارک فرمایي شهر مبارکون هغه میاشت چې مبارکه څه ته وایي برکت دې ته وایي چې شی لږي او خیر پکې زیات نو عبادت به لږ کې او ثواب او اجر به زیات صدقه به لږه کې او ثواب به زیات فيه لیلة خیر من 1000 شهر و دې کې داسې شپه ده چې د 1000 میاشتو نه ثواب غوره او قرآن شریف کې الله فرمایي لیلة القدر خیر من 1000 شهر د دې به زه انشاءالله یو جمعه درته بیان وکړم د لیلة القدر خبره ته وایي خو داسې شپه ده چې د 1000 میاشتو د هغې ثواب برابر نه دی زیات دی یعنې په دغه شپه کې چې چا عبادت وکړو دې داسې وګڼي لکه زما د 1000 شپو د عبادت نه زیات ثواب عبادت کې دی په دغه شپه چا تهجد وکړل ډېر داسې فرض کړي لکه د 1000 میاشتو د شپې نه د 1000 میاشتو د شپو د تهجدو نه زما ثواب زیات
دا ګوره د رمضان د برکت یو وجه دا شو د دې شپې د وجې د رمضان برکتي دی. جعل الله صيامه فریضة، خدای د دې روجې فرض کړي. کم سړی چې مکلف دی په شریعت باندې، عاقل دی او بالغ دی، په هغه روجه فرض ده. مسلمان لیونی نه دی او ماشوم نه دی، روجه فرض په بالغ خو فرض ده، او صحابه و په ماشومان هم روجې نیولې، حدیث کې راځي. بلدول به روجو سره نو واړه به ورته په جلا شو، نو د لوبو څیزونه به ورته کېښودل، په هغې به یې مشغول کړل او شپې ته به یې پرې روژه ورسول. د هغې عبادت سره شوق و، نو که بچو یې عبادت کړ. زمونږ خو خپله شوق نشته، نو بچي که روژه نیسي مونږ به ته بچي مه نیسه، مړ به شي، کمزورې به شي او ناجوړه به شي. پلار او مور که روژه نیوي شي او طاقت یې وي، دا ده چې یو خو دا دی چې ډاکټر ورته ووایي نو بیا خبره ده چې مه نیسه. خو چې طاقت یې وي مونږ خو چې ورته بابا مات ناجوړه به شي او بیمار به شي، مړ به شي او روژه مه نیسه. په روژو څوک نه مري، بیماري ورسره زیاتېږي. بېشک هغې دپاره د مسلمان ډاکټر ته رجوع کړي. هغه ډاکټر چې په خپله روجې نیسي، ګورئ هغه ته دې رجوع کړي، هغه ورته وایي چې ستا دا روژه ستا دا بیماري زیاتې او تکلیف زیاتې مه نیسه، نو خیر دی نه دی نیسي. نو که ځوان زلمي وګورې دا خبره ذهن کې واچوې، نو ابې قضا کوي. بیا د ځوان زلمي د بیمارۍ د وجې چې دی روژه ونه نیسي، د هغې کفاره نشته، ابه قضا کوي. کله هم چې جوړ شو قضا به کوي. او که په جوړوالي د سر نه قادر نه شو، همغه مرض کې مړ شو، نو غاړه اخلاص سره اسم پرې نشته. او که جوړ شو وینې نیولې، نو بیا مجرم دی. د رکوع د اختر د لومبۍ ورځ به نه نیسي، او باقي دی که طبیعت یې ښه جوړ شوی نو فوراً د شروع کې پرې. او دا فدیه زمونږ د خلکو وایي به فدیه ورکړه مه نیسه، د بوډا دپاره. شیخ فاني ورته وایي زمونږ په کتابونو کې چې بوډا سپینګیري وي او هغه روژه نشي نیولی د بوډاتوب د وجې، نو هغه باندې بیا روژه نشته، د هغې په ځای به فدیه ورکوي. فدیه څومره ده؟ په کم 2 کیلو غنم او یا په کم 2 کیلو اوړه، دا د یوې روژې په سر. دا به غریب مسکین له ورکوي، یا د هغې قیمت. نو فرض شوه روژه، مسائل به یې راته انشاءالله ووایم. وقیام لیله تطوعا، او د شپې عبادت نفلي دی. د شپې چې رات مونږ تراویح کوو یا تهجد کوو، دا نفلي عبادت دی. تراویح سنت، نا تراویح کوئ مه پرېږدئ، ثواب یې ډېر زیات دی. نو د شپې قیام عبادت دا نفسیاتي عبادت دی. من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن ادى فریضة فيما سواه. رسول الله مبارک فرمایي ګوره د روژې برکت ته چې په دې میاشت کې د نفل عبادت وکړه، دومره ثواب به خدای پاک درکړي لکه په نورو میاشتو کې چې فرض عبادت کم ثواب لري. فرض خو ډېر قیمتي دی، د نفلو ثواب په فرضو. ذکر کوه ثواب ډېر اوچت شو. 2 رکعاته نفل کوه د 2 رکعاتو فرضو ثواب، 4 رکعاته نفل کوه د 4 رکعاتو نفلو ثواب. نو دا پکې کوئ. ومن ادى فيه فریضة كان كمن ادى 70 فریضة فيما سواه. او چې فرض عبادت ته وکړه، دومره ثواب یې دی لکه د دې میاشتې نه په علاوه چې په نورو میاشتو کې 80 فرضه کې. د سار د 2 رکعاتو فرض څومره ثواب شو، لکه په نورو میاشتو کې چې 80 د سار منځونه وکړي. نو د مارونو نفل عبادت، ذکر او اذکار، تلاوت دې له زور ورکوي. نن سبا خلک ټول په لډو نښتي، وخت لنډو، ځمکه وخت ټیم لنډو، نو لګیا دي ځای په دې خلکو لډوګانې اخیستې دي او په هغې خپل ټیم لنډوي، او یا موبایل کې پیکیجونه ځان ته اچوري او په هغې خپل وخت تېروي. د خدای دپاره قیمتي میاشت د مارونو په فضولیاتو یې تېره نه کوي. ګورئ په الله ځان وبخئ، دومره عبادت وکړئ چې تاسو الله وبخي. قیمتي میاشت ته فضول په لډو کې سري کې 15 کسې یو ځای شي او لډو کوي او وخت تېروي. دا څه دومره ګرانې روژې دي، د هغې په ځای د قرآن شریف تلاوت ورې نه کوي، ذکر ورې نه کوي، تسبیح لاس کې لډو نه کوي. تسبیح ښه دي که لډو ښه ده، په دې خولې باندې د خدای نوم ښه نه دی که الله نوم یادوي. مهرباني وکړئ، مهرباني. دا د مارونه یې چې څوک هم زما اواز اوري، ځکه خلک خو کم دی، مونږ قصدن ویلي دي چې خیر دی په دې روزو کې خلک کم وي. نو مهرباني وکړئ چې کوم ځای زما د اواز څوک اوري، هغې دا مهرباني وکړئ تسبیح لاس کې والی، قرآن لاس کې راوالی. چا له قرآن ورځي په ناظره تلاوت یې کوي، او چا له نه ورځي تسبیح، ذکر او اذکار، درود شریف دا وایه. لډوګانو باندې ځا وخت مه تېروئ، په زور وخت به ضایع شي، دا لاس دا وخت بیا په ګوتو نه لري. بیا فرمایي وهو شهر الصبر، دا د صبر میاشت ده. صبر څه معنی؟ ډېرې معنی دي.
علماو د صبر ګڼې معنی کړي. دلته به یې زه څه معنا وکړمه د خوراک نه به ځان صبر کې صابره به صبر بندوالي ټینګوالي ته الله به ټینګ کې د خوراک نه د څښاک نه د خواهشاتو نه د کنځلو نه د غیبت نه د دې ټولو نه به ځان صابره کړي د ګناه نه تر دې حده پورې یو حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي که څوک درته کنځل وکړي یا درته سپکه وایي وایي د ما روژه ده جواب مه ورکوه او الکذب والغیبة یفتران الصوم حدیث کې راځي وایي چې څوک غیبت کوي او دروغ وایي روژه ماتوي وایي داسې نه ماتوي چې قضا در باندې راځي خو د روژې برکت ورسره دوړه شو شهر الصبر والصبر صواب والجنه ماشاء الله رسول الله مبارک فرمای چې د خوراک نه څښاک نه او د خواهشاتو نه دې صبر وکړه ځان دې ټینګ کړه او د ګناه نه دې ځان ټینګ کړه او ګناه دې ونه کړه او غیبت دروغ دې ونه وې او د چا د بدو جواب دې ورنه کړه کوئی جنت ته ځای دی څونه په اسانه چې نو ګوره که ته وې بال ګرځم خامخا غیبت درو نو کور کې نه په ارام که نه هسې هم دا کورونا در باندې حمله ونه کړي ګورئ که تا کېدر که ګورې شی به کور ته در نه روځي بیا به ورسره څه کوې خو ځان له غم دی که نه نو بس ښه په اطمینان په خپل کور کې کښېنې چې څوک کار روزګار والا نه وي هغه خلک یادومه او بس تلاوت د قرآن شریف کوې بس ته په صبر کې به ورځ تېره شي مفتو کې به جنت وګټې وشهر المواسات د خیر ښېګړې میاشت ده خیر ښېګړه خو پېژنئ که نه پېژنئ تیره جوه مې د صدقې ته ویلي و که نه غریبانانو سره پکې خیر ښېګڼه وکړې ته روژه ماتې پکوړې او کباب ورسوې ځان ته مخې ته یې ښودې نو ګاونډي له هم لږ ورکړه که نه صدقه پکې وکړې خیر ښېګړه وکړې پېشمني په ګاونډ کې غریبانانو خپلوانو کې وکړې وشهر یزاد فیه رزق المؤمن دا هغه میاشت چې د مسلمان روزي پکې زیاتېږي ماشاءالله د مسلمان روزي خدای زیاتوي بل لرې کجوره ورکړه خدای به هغې ثواب هم درکړي او روزي به دې زیاته شي بل له صدقه دې ورکړه نوره به خدای د هغې نه ډبل زیات په زیات به درکوي روزي به چې زیاتېږي بیا فرمای من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار هلکه په یو کجوره جنت ګټی که نه ګټی تاسو ته وکړو د رسول الله مبارک فرمای چې روژهداري لري افطاري ورکړه افطاري کجور هم ده افطاري راله چې یو پلیټ روژې دې ورولېږي دا ټول چې پسه روژه ماتوي د دې څه فایده ده ګناهونه ټول معاف شو سټې د اور نه آزاد شو ګناهونه ټول معاف شو سټ د اور آزاد شو وکان له مثل اجره من غیر ان ينقص من اجره شیء دا هغه روژهدار چې څومره ثواب شوی دی د هغه به نه کمیږي او د هغه برابر ستاو شو د هغه به نه کمیږي د هغه برابر ستاو شو دا کجورې نن ته به خلک پکوړې پخوي پیاز پکې لګي هرکه پکوړې د څه نه جوړېږي پیازو نه ټماټرو نه او وړو نه جوړېږي او دا ولېږي غریبانانو له مالداران که نه کورونو که ولېږي وړه والا ولېږي د هغې چې به څومره روژه ماتوي د هغې به ثواب نه کمیږي ډېر خلک وایي د ده به هغې نه کموم وایي زما ثواب د هغه کېږي نه ستا نه کمیږي دا هم یو جنجال ستا بشیرجان له ورکړي کجوره وي نه بیا خو زما روژه ستا شوه هلکه ستا روژه بشیرجانه زما نه کېږي ستا روژه په خپل ځای د یو کوټې د ماشي د وزر برابر نه کمیږي او چې ستا څومره ثواب یې دومره د ما مشي بیا فرمایي قالو صحابه سره یو غریبانانو لیس کلنا یجدو ما یفطر الصائم هر یو سړي سره خو داسې شي نشته چې بل لا روژه ماتې له ورکړي غریبانان دي حضور پاک څه فرمایي فقال یعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة او على شربة ماء او ملقة لبن ماشاء الله وی دا ثواب د هغه چام کېږي چې چاله یوه کجوره ورکړي کجوره هم دي د اوبو یو ګوټ ورکړي یو ګوټ پی ورکړي یو ګوټ پی دې چاله ورکړي یو ګوټ اوبه دې ورکړي مړه دا خوار چا کوي ستا ګوټ اوبه خوار چا کوي خو د پیغمبر مبارک مقصد دا چې د تا له ګوټ درکړم ته دا ګوټ ماله راکړې زما د ثواب برابر ثواب به څه وشي ستا د ثواب برابر به زما وشي کجورې خوار کاږه یو کجوره څوک ورکړي یو ګوټ پی یو ګوټ اوبه م ورکړي بس دا ثواب به خدای پاک هغې له م ورکړي وهو شهر اوله رحمة لومبی الله سره دی رحمت دی خدای رحمت ورېږي اوس الحمدلله واوسطه مغفرة او دا میاندې د خدای بخښنه ده دې کې رحمتونه ورېږي او دې منځ کې خدای پاک بخښنې شروع کړي پلان کې مې وبخښه پلان کې مې وبخښه پلان کې مې وبخښه واخر عتق من النار او چې اخري لس تېرېږي ټول مې د اور نه آزاد کړم من خفف عن مماليكه فيه غفر الله له وعتقه من النار که د چا غلام عمرهیي وي هغه زمانه کې غلام عمرهیي دی دې زمانه کې څه دی همسایه دی مزدوري دیاړي مار دی ګلکار دی مزدور دی ګوډمار دی چاري مار دی
هغه باندې کار آسان کا، ظلم مه کوه چې شا به دا کال به خامخا خلاصې، شا به دا 2 بوجې به د سیمټو خامخا اوچتې، نه آسان کا پې کار، د ګینټه پې کار کم کا. وای خیر دی و خپل طبیعت کم کار کوي، پروا نشته. نو چې چا په مزدور کار دیاړي ما غریب سړی په روژه کې مزدور ډېره ګرانه، خو بچي ورته پراته دي غریب ته. روژه کې سیمټو بوجې اوچتول ډېر ګران کار دی، خو خوار مجبوره دی. روژه کې ګیلکار سرکار کې اوچتول او ګیلکار په خوازه ودرېدل ډېر ګران کار دی، اسان کار نه دی. بورډ لتل ډېر ګران دی، مجبوره دی خوار. هلته بچي ریخېټه لري، مریض بیمار لري، نو کمې ورسره وکړه، ګزاره ورسره وکړه. نو چې دا دې وکړل نو الله به دې ګناه وبخي، 60 برې د اور نه آزاد کړي. واستکثروا فیه من 4 خصال، رسول الله مبارک فرمایي 2 کار 4 کار پکې وکړه. څو 4 فاستتین تردون یا تردون بهما ربک ربکم، دواړه ویلی شي، تردون تاسو په دې کې خپل رب پې خوشحاله کړئ رب. او 2 خصلتونه دي لا غنى لکم عنهما، چې د هغې نه خو تاسو خلاصي نشته، خامخا به یې کوئ. څو 4 شو. اما الخصلتان اللتان تردون بهما ربکم یا تردون بهما ربکم، هغه 2 څیزونه چې الله پې راضي کوي هغه څه دي؟ فشهادة ان لا اله الا الله وتستغفرونه، یو دا لا اله الا الله وایي، اشهد ان لا اله الا الله دا وایي، او بل استغفار وایي. ما خو مخکې جمعه د استغفار خبره کړې ده که نه، په دې الله ډېر خوشحالېږي. نو روژه کې به څه کوو؟ څه استغفار به وایو ښه، او ذکر به کوو، ذکر او بل څه شي استغفار، په دې الله خوشحالېږي. و اما اللتان لا غنى لکم عنهما، هر چې هغه 2 صفتونه دي چې د هغې نه خلاصي نشته، خامخا به یې کوې. فستسألون الله الجنه وتعوذون یا تتعوذون به من النار، د خدای نه جنت غواړئ، د اور نه معافي او بچوالی غواړئ. پرې نه خلاصېدنون شته نه. نو چې کله هم روژه کې دعا کوې خدایا 60 مې د اور نه آزاد کې، خدایا جنت راله راکې. ومن فی صائما، واه بیا وایي وی که روژهدار دې موړ که، چا روژهدار موړ که ډوډۍ ورکړه، روژهدار یې موړ که ډوډۍ ورکړه. نبی علیه السلام فرمایي سقاه الله من حوض شربة لا یدمع حتی یدخل الجنه، وی دله به خدای زما د حوض کوثر نه اوبه ورکوي. دا د حضور پاک هغه حدیث و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د روژې نه مخکې خپلو صحابه کرامو ته بیانو. نو ما هم هغه حدیث درته بیان که، همغه حدیث او په معنا مې پوه کړې. نو خلاصې څه شوه؟ د نفلو ثواب د فرضو فرض 1 پاویا. پوه شوې په خبره؟ بل صبر به کوې په دې کې، خیر ښېګړه به پکې کوې، روژه او روژهدار له به افطاري ورکوې، او موړ کې روژهدار غریبانان ښه خیراتو کې په دې ورځو کې، په ګاونډ کې او په رشته کې، او کار په مزدور کار کم کا، په زور یې مزغله وه، ګزاره ورسره وکړه. نو انشاءالله خدای پاک به اجر درکړي. او د شپې به که خیري تراویح کوې، نفلونه کوې، تلاوت کوې، استغفار، ذکر و اذکار کوې، او چې سوال کوې وی خدای جنت راکړي، د اور نه مو غاړه ازاده کړي. دعا وکړئ یا الله د رمضان دا مبارکه میاشت به مونږ په خیر او په عافیت تېره کړي. الله مونږ له پکې د روژو توفیق راکړي، الله مونږ له پکې د عبادت توفیق راکړي. الہ العالمین مونږ له تلاوت او د ذکرونو توفیق راکړي. غټه فایده د روژې دا ده چې د الله د حکم تابعداري وشي، چې دې څیز نه ځان وساته او دې کې ځان وساتي. بس د روژې غټه فلسفه دا ده. او واقعي که تاسو ګورئ نو د نورو میاشتو په نسبت په رمضان کې د انسان ګناهونه کمي، او د نورو میاشتو په نسبت په رمضان کې د انسان عبادت زیات دي. تلاوت خلک کوي، منځونه پکې کوي، نفلونه پکې کوي، تسبیح لاس کې والی الله یادوي. دا په رمضان کې عبادت د ګیوکوټې په نسبت د نورو زیات. نو د رمضان میاشت دا د بهترین عبادت میاشت ده، او دا هغه میاشت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې میاشت کې به ځان په الله بخښي. مشهور حدیث دی، یو ځل حضور پاک مبارک د منبر په دې لومبۍ پوړی قدم کېښود نو وی آمین. نو چې په 2مه پوړی بیا قدم کېښود نو وی آمین. نو چې 3مې پوړی ته کېناست اوخت نو بیا به آمین. حضور پاک به په 3مه پوړی کېناستې ده په دې بره. دا بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نبی علیه السلام د احترام د وجې نه، چونکې په دغه منبر په دې لومبۍ اخري 3مه پوړی حضور پاک ناسته کړې ده. نو یاره زه احترام کوم په دې نه کېنم، نو په 2مه کېناست. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بیا وی چې ابوبکر خو ډېر لوی سړی و، په 2مه پوړی ناست و،
نو په دې نه کښېنم په دې لاندې به کښېنم. ما په لاندې کښېناستېده. نو چې د حضرت عثمان صاحب زمانه راله نو بله پوړی خو ونه، نو هغه هم په هغه بره پوړی کښېناست په هغه اوچته چې حضور پاک به په کومه کښېناستېده. زموږ د طالبانو یو رکوټې کتاب کې هغې کې لیکلي دي وی خدای دې حضرت عثمان سره خو کړي چې بره وخته، یعنې که دې هم لاندې ته نو اوس به مونږ په کوي کې ناستو او خلک به راته بره ناستو. یو پوړی به خلک اوس لاندې لاندې کېده زمونږ به کوم ځای ناستو. نو خوند به یې دا کړی چې خدي په کوي کې لاندې ناست یو او مته بار ناست شو. نو چې په درېیمه پوړی کې کېناست نو بیا یې امین. نو بیا ترې صحابه ته تپوس وکړه د الله رسوله مونږ خو د چا دوا ودرېد او تا وې امین. وی جبریل علیه السلام راغی. نو چې ما په ډومبې پوړی قدم کېښود نو هغه جبریل دا دعا وکړه وی یا الله کې د چا مور او پلار دواړه یا یو کس بوډاګانې کمزوري محتاجې خدمت ته او دې بچي دومره خدمت ونه که چې په دې خدمت ځان جنت ته ورسوي نو خدای دې تباه کړي. رغم انف رجل خدای دې تباه کړي هلاک دې کړي. وی ما وی چې آمین. وره دعا چا کړې ده؟ جبریل علیه السلام چې په فرشتو کې د هغه نه د لوړې مرتبې فرشته بله نشته او امین په حضور پاک ویلی دی او په جومات کې په منبر د پاسه دا خیره شوې ده. نو چې د چا مور او پلار دواړه یا یو یا مور یا پلار نو دی به داسې خدمت کوي چې د دې مور او پلار د خدمت ته وجه له دې په جنت ته ورسي. او که داسې ونه کړل نو پیغمبر امین ویلی دی او جبریل علیه السلام دعا کړې ده خیره کړې ده نو تباهي ده. وی چې په بله پوړی باندې کېناستم نو جبریل علیه السلام و چې ستا نوم د چا مخکې واغېشتلی شي او هغه اورېدونکي پرې درود شریف ونه وایي دې دې هم خدای تباه کړي. نو ما وی امین. نو ګوره د نبی علیه السلام مبارک دوه نومونه دي محمد او احمد صلی الله علیه وسلم. دې کې چې یو هم واغېشتلی شي نو ورسره به درود شریف ویل. په ړومبي ځل په مجلس کې چې واغېشتی شي نو درود شریف ویل واجب دي. که دې ونه وي د پیغمبر مبارک امین دی او د جبریل خیره ده تبین. او که په مجلس کې بار بار په دې نعتونو کې یا په تقریر کې خلک د حضور پاک نومري نو فقهاو لیکلي دي په ړومبي ځل واجب دی او په دویم او درې ځل بیا مستحب دی. او که څوک رسول الله وی نبی الله وی حضور پاک وی نبی پاک وی نو دا نوم نه دی دا صفت دی. نو په دې درود شریف ویل واجب نه دی مستحب دی بهتر دی. درود به ډېر بهتر شی دی اسې مو وایه چې څوک د حضور پاک صفت نوم ذکر کې هم درود بس صفت هم نوم دی که نه خو صفت والا نوم دی نو درود شریف پې وایه. او چې په درېیمه پوړی کېناستم نو راته جبریل علیه السلام وی چې په چا د رمضان میاشت راله او ده پکې دومره عبادت ونه کړي چې په ځان په خدای وبخي دې هم خدای تباه کړي. نو ما وی امین. اوس څونه عبادت به په رمضان کې کوې وایه اوس داسې به کوې چې ځان په خدای وبخې لکه په تراوو کې چې موږ ځان په خدای بخو زمونږ تراویې اوهو کلاشنکوف مولا پسې تراویې راکټ مولا میزیل مولا چې هغه بدل دوستې جوړ کړي او په 20 منټه کې هر څه ختم کړي. زموږ ډېر ښه استاذ دی په 20 منټه کې هر څه ګز ګمبد کړي. نو چې ته ورته په خپله وایې چې ګز ګمبد نو دا مونځ شو دا خدای پورې خندا شوه که نه شوه؟ دا مونځ دی که خدای پورې ټوکې دي ده که نه یو کار به وکړو چې خوش طبیعه خبره راته کوم ته چې کور ته لاړ شي بیبي سره خپله بیبي دی د خپل کور کې خلک هر څه کوي او ته چې ښځې له لاړ شي او په یو منډه ورشي ودرېږي او ته یې ښه د شا به کټ سپ او دغه وکړو ده وکړو سمسۍ او پټ وی پلانټې وړنې او بیا نو ممکن ده چې هغه به سمسۍ اوچته کړي او په دا مازدیګر به دې وي چې روغې که لیونې سمه خبره خو که نه دی په هغه سمسۍ پوه شوم او نه دی په ټیکورو پوه شوم او نه دی په خووا پوه شوم او نه دی په الوګانو دا ته دې لیونې که روغې وایي به راته که به نه وایي نو خدای سره دا کار ولې کوي. یو سړي هوټل ته لاړ نو هوټل کې روټۍ خوړه ما هوټل هغه سړی راشي تپوس کې څه راوړم کنه ابیره نو چې راغی وایي څه له راوړه نو ده ورته سم پخ کوي هوټل کې څه دي ما هغه خو ډېر ټیسټ لګي که نه الوګان او کچالان او نری غوښه او غټه غوښه او قورمه او وریجې او فلان ډک یو ټیسټ لګیا نو دی ورته وي یو ځل یې بیا ووایه خوند یې ونه نه هغه بیا په منډه هغه ګردان وکړه نری غوښه غټه غوښه الوګان او قورمه او پلانټان نه یې وویل وایي څه پکې راوړو ویرول ته یو ځل بیا ووایه نو هغه بیا وویل یارورې ووایه که نه ما خو درته نومونه واخېست څه دله راوړم ویې لږ په قلار یې ووایه چې یو خو پکې راونیسو که نه دا خو دومره په غر وایي چې مونږ پکې یو بل خو شدې ور نو موږ په قلار وکړه چې فرشته یو پکې خو پکې ونیسي خدای را خو یو څه که نه ته مونږ څه مونځ دی خدای پورې خندا
پرون ماته یو ملګري ټلیفون وکړ د موږ امام صاحب دا ټلیفوني خبره ده وایي د موږ امام صاحب چې مونځ کوي نو سبحانک اللهم وبحمدک دا ورپسې مونږ نشو رسو او نه یې وایي یم نه وایي بس الله اکبر او هغې سره الحمد شروع کړي مونځ کېږي که نه کېږي ما یو کېږي مونځ خو کېږي سبحانک اللهم سنت ده بلکې امام مالک صاحب قایل هم نه زه ټیک شو سنت ته که دې نه وی صرف الحمد نه دې مونځ شروع کړو نو هم دې مونځ ټیک شو او اخیري کې اللهم صل مونږ نه شو ویلی عبده ورسوله ته کې ورسو هغوی السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله مې ښه ده چې رحمت الله وایي او یو ښځې مونځ کو نو چې هغې به سلام وګرځوي السلام علیکم د وړو پلاره السلام علیکم د وړو پلاره څه وایي دا څه کې یاره وي د خاوند نوم محمد الله دی ما سې بدره کې د خاوند نوملی وه مې ښه ده چې دا ورحمت الله وایي ورته نو دا مونځ کېږي دا نه کې مونځ نه کېږي لیکن مونځ خو شو ټیک شوه سنت پاتې شو لیکن هغه مونځ کې د خدای صفت او ثنا پکې پاتې شي سبحانک اللهم الله ترې بې پاکي تاله پاکي ده وبحمدک خدای تعالی ډېر لویه ثنا ده لازمي معنا کوم لغوي نه کو وتبارک اسمک ستا نوم ډېر د برکت دی وتعالی جدک ستا شان ډېر دی ولا اله غیرک خدای ستا نه بغیر بل معبود نشته څونه ښکلې معنی ده نو دا د خدای تعظیم پاتې یو ثنا پاتې شوه ولې یو خو مونځ کېدل دي هغه په فرضو په واجباتو دې مونځ وشو لیکن د سنتو د پیغمبر مبارک د سنتو فایده څه شوه سبحانک اللهم ولې پرېږدې کم وخته څونه ټایم به پرېږدي در مونځ کوي چې دا پرېږدم ولې مونځ کېږي په الحمدو وشو مونځ دی لیکن سبحانک اللهم د الله صفت دې پرېښو که قیامت پر ورځ د خدای د مرۍ نه ونیسي چې زما صفت دې ولې پرېږدم زه ټیک ده بدل په بدل پوره در کوم خو نه کوم د باندې رحم زه نه تر احسان نه کوم ځه او بیا درود شریف پکې پرېږدې آها اللهم صل علی محمد ماشاء الله په پیغمبر مبارک زه خو یم چې اوږد که پکې درود شریف په قلار ووایه د رمضان میاشته مبارکه میاشته که پکې درود شریف په قلار ووایه اوهو د قیمتي میاشته ګورو ثنا سبحانک اللهم پرېښودو ته ګوره قمقله قیمتي میاشته او په دې کې درود شریف پرېښودو ته ګوره قمقله نو دغه مولا ساده دی ساده دی زر مونځ تور دا کوم مونځ چې زر وشي او فرشتې الله له یوسي الله ویله په دې مخ فرشتو ته یې وروالی دا مونځ نه پکار چې افسر ته لاړ شو اس یو ستا د پوهې دپاره مثال ویل او افسر ته دې ونه پاته بولاړ هغه سره چې خبرې کوې څنګه کوې هغه د هوټلوالا په شان دې زر کوې که په قلار کې په قلار او په اطمینان او چې هلته افسر له لاړ شي ولاړې چې هغه درته وایي چې څه نو خبرې کوې که هغه راته جواب نه ویلي چې څه له راغلې خبرې هم نه کوې او څونه وخت تېری په وخت لږ زیات کوم چې افسر صاحب خوشحاله شي نو جومات نه ولې تختې د خدای ظالم او چې سلام وګرځوي بیا ناستي ګپ شپ لګوي او د مانځه نه مخکې هم ګپ شپ لګوي په جومات کې ناستي نو چې ګپ شپ له خیر دی او د خدای مونځ لکه 15 منټه زیات شي نو په تا اور بریږي ظالمه د خدای مونځ دی الله سره مناجات دی رازداري د مونځ معراج المؤمن ورته ویلی شوی دی د الله سره معراج د معراج علما وایي او مناجات ته رازداري ده نو په اطمینان مونځ وکړه چې الله مشاهد چې ته زر مونځ کې او په قلار کې زما په خیال ټول به 15 منټه برکن ټول به نو 15 منټه باندې مونځ ته به کې شیطان ورته زر دننه ګرول شروع کړي چې زر کوه او ګورې که دننه کې مقتدیان به کم شي مقتدیان نه کمیږي چې رښتیا راته وایم ټوله غلطي زمونږ یې پامانه مقتدي ولې کمي کم امام چې اوږد کوي چاته به ورته مقتدیونه وایي چې استاد مونځ دې اوږد وکړه او چې ډېر بدبخته بیا مقتدیان هم شته بعدې چې هغې وي دې جومات کې مونځ اوږد کېږي بل له ده ملته تراویح زر کېږي انتظام نو په دې لاره یې ظالمه څونه وخت واخیست ته چې بل جومات ته دی خو 15 منټه خو دې په رایه تېر کړل په تلو راتلو کې نو دا 15 منټه خدای له ولې نه ورکوې مونځ له ولې نه ورکوې امامانو دوستانو حضراتو ته هم زما په خبره دې نه خبره کېږي چې مونځ ښه په قلار کوئ په اطمینان دا خدای ته ولاړه د رمضان قیمتي میاشته که دا دنه برباد وشي څه به کوئ ښه په قلار ټول مستحبات سنت اوځکې په مستحبات هم پکې عمل وکړئ په اطمینان کوئ کوم مقتدي درپسې ودرېږي ودرېږي که نه ودرېږي بل خپل کار دې کوي او مقتدیانو ته وی ټول چې زما بیان څوک اورې او په کوم ځای کې اورې چې کوم امام زر مونځ کوي او استاد جي د خدای د عبادت نه ځان مه خلاصوه په قلار کوه
دا خدای عبادت دی، دا مونځ دی، دا ټوکې ټقای نه دي، خدای پورې ټوکې مه کوه، مونځ هم غر کې او دا هم غر کې. قومه ونه شي قومه ګورې د دریو امامانو په نسبت فرض ده. په قومه کې اندامونه ځای ته رسول، په جلسه کې نه قومه کې سمع الله لمن حمده الله لږ په دې وخت ودرېږه چې ربنا لک الحمد، خو درپسې مقتدیان ووایي که جلسه کې الله اکبر، سجدې نه سر پورته کړي او بیا وایي الله اکبر. ملا نیغه که ظالمه دا څه دی؟ چې قوم هم له سره ملا نیغه کړي. انشاءالله داسې طریقې سره تراویح کوي. ها یو او بل تراویح کوي ګوئ ډېر لټان تراویح نه کوي، خو د کورونا د وجې نه بانه وله جوړه، نه پېشمني نه پاسي او نه تراویح کې لټه. یو دغه دغه خان و داره یو نوکر و لټ و لټ د کالما دا لټ نوکر د ستړي نه په لټ مزدور هم پن نه دی. نو هغه د شپې ونه ده دغه ورته وایي دا خان دی اجې سینګ بلستان ته وخت نوکر یې بلستان ته وخت. نو دوی خو مې پلاب نه که نه تو زما نه مخکې بلستان ته ختل ته به نو که دروازه به بندول غواړي بیدی به وجه غواړي څاڅکي و. نو دی ورته وایي چې ای لکه ته پاسه وګورې چې باران شته که نه دی پاسه و پسه چلو وی او شته وی د بلستان نه پانه سې دی شته ای پیشو راله په هغې مې لاس راښ که لمده وه دوره راسمن ته هغه وایي ښه د پاسه بیجه حمله کوي دی دی پاسه و چې بیجلې حمله کوي بیجه حمله که یو ستا جي په بجلی څه کوې خان صاحب وی بس مړه که ماله خوب د راځي په رڼا کې وی بس سترګې پټې که تیاره به شي که نه چل به راته وښیم که نه ګرې بلستان په سر واقع به تیاره شو یا خدای پاک وایي ښه د بل ځای وکړه دا دروازه خو بنده کړه کټ نه یې پاسه دروازه خو بنده کړه وی دا دوه کاره د لمو کړ دا درېیم پکې تو کړه که دې ته لټ وایي لټ لټان به رضان نه جوړو ښه کل عبادت به کوو فشته عبادت تراویح وکړې د قرآن شریف تلاوت وکړې د رمضان میاشت د قرآن د نزول میاشت ده شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دې کې الله قرآن شریف نازل کړی نو چې کومه میاشت د لوح محفوظ نه بیت العزت ته چې کومه میاشت د قرآن د نزول میاشت ده نو په دغه میاشت کې د خدای قرآن تلاوت کوي ټول به کوئ تلاوت انشاءالله ها او که چاله په ناظره نه ورځي قل هو الله احد سورت ورورو ته یاد دی که نه دا وایي